اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس د زن رن کمان څخه پاور پی ان ټی سی شو پاور پوینټ بلینک پریزنټیشن ګره په پریزنټیشن په یګین ور کنه تیر ځل لاغلی کنه خبره مو کړې بدلته د نیوز لایټ کې خلک څه خبره پات شوې په اجلا کې کنه ډیر اجلا وا زرا زما د نیوز لایټ کې چیرته شو کنه ډوپلیکیټ سلیکټډ سلاید ډوپلیکیټ سلیکټ زده ته مالک لري چې خان او دلته ملک لري چې جان زه غواړم چې د امدی نه دی ما د ډوپلیکیټ معنا ډبل جوړ شي سیدا نو زه دلته راځم ما دی باندې دلته نیوز سلاید تر راځم دلته چې باندې کوم ډوپلیکیټ سلاید ګوره دا اول سلاید هم د چی په اړه کې خان او په دې دویم سلاید کې مراد څه چې ډوپلیکیټ اما خان جان غواړم نو رسل لیکل شوی دی سیدا کچې زه دلته راشم کنه اوس په دې کې دلته ولې کوم چې دا صفر هم داس لیکل مو کړل ګوره دا سره مختلف شول کنه خو وختي ما ډوپلیکیټ معنا اما یو څه کاپی وستل شو یو طریقه خدا سره چې نیو تراش نیو سلاید څخه دې ډوپلیکیټ واخلې بل طریقه سره کنه چې دې باندې رائټ کلیک ته وکي او دلته راشي ډوپلیکیټ سلاید باندې کلیک وکي چې معنی ډوپلیکیټ سلاید شو بل طریقه دا سره کنه چې کنټرول ډي چې شي کنټرول ډي سره هم ته کول شي چې واخلې یو ډوپلیکیټ واخلې سیدا د دې نو څه سره بل خبره داسې دي کنه چې سلایډز فرام آوټلاین څه معنی د بهرني کوم یو څه خطا سي غواړي چې دلته معلومات راوړي سیدا لکه فور ایگزامپل زه دلته راغلم کنه ما ورډ اوپن کړ چې ما اوپن کړ ورډ دلته یک زرا ما بلانک ډاکومنت ما واخل ایکوال ار ان جی سره ما دلته لیکنه راوړله دومره لیکنه د دې لپاره ما ورته نوم ورکړ چې شی دا مثلا معلومات شي په ورکړي کمپیوټر په ورکړي چې ورکړي کمپیوټر زه غواړم چې دا کمپیوټر معلومات چې څه راوړم دا زه غواړم دا presentation PowerPoint ولګم پورا لومړی دا شور هاي پیراګراف دی کنه الته پیراګراف دا موږ سره بیل یو پیراګراف دی ځکه چې دلته موږ سره شیفټ انټر شوی کنه هغه چې تاسو شیفټ سره انټر کړی وي هغه به الته یو سلاید کې درته راخلي اوس به دا کمپیوټر درته یو سلاید کې راواخلي دا نور لیکنه تر دې ځنه نیولې تر دې پورې به بل سلاید کې راواخلي دا بل دې ځنه نیولې تر دې پورې به بل سلاید کې راواخلي صحیح شو نو ګورئ څو پیراګراف موږ سره دي وګورئ 1 2 3 4 5 6 و دي را سره کنه وګوره دلته نن دې سره ښکاری خام پیراګراف خنشته راځه وګوره دا زه اوس غواړم چې سیف کوم چې دې سیف کوم سیف از ډیسکټاپ باندې سیف کوم چې شو رسن ډیسکټاپ زه ته نمبر کوم چې فور ایگزامپل انفو چې نمبر تور کو انفو چې شو انفو نمبر تور کو انټر زرا زه ما دې چې تر زم پاور پوینټ راځم کنه نو زه چې تر نیوز سلاید او څور ته ما سلاید فرام آوټلاین نه سره واخلا هوای چیرته دي زه ته په ډیسکټاپ کې دي را سره راشه کوم یو دي زه ته انفو دا نه کنه دې نه اوکې باندې ټیک where the PowerPoint cannot open the file because it is used by another user اوس په استعمال لري کنه دا به لومړی دي نه په بندومه خاصه چې په استعمال کیو لکه چې تاسو select from outline راشه کوم یو موږ سره دلته راشه ډیسکټاپ چې راشه info دي نه insert یک صبر ورته وکړه خپل باندې د شی جوړ کی سلاید جوړ کړل ورته وګوره اول سلاید مو خان او جان کړل وګوره دویم سلاید کې شي راځي فقط کمپیوټر وری په شیفټ سره د انټر سره مو راغلی وګورئ په انټر سره پیراګراف بیلیږي په ورډ کې څه شو وګوره دا راځه دا پاتې لیکنه دلته راځه دا پاتې لیکنه دلته وګوره هغه بیل راځه دا وګوره هغه پاس اولنی ټیکست باکس کې راځه خان دلته وګوره دې ځنه موږ راوړل شو بیا دا څه موږ زموږ شو نو په دې باندې پوه شئ کنه ها د باندې پوه شئ نو دا موږ سره شي دی دا موږ سره د خبره ده بل خبره چې دی کنه موږ سره ری یوز سلاید دی ری یوز سلاید څه معنا ما سره یو مخکینه سلاید دی هغه کې ما سره یو څه مې خوښ شول دی زه غواړم چې هغه تنه دلته راینزرټ کمان ری یوز سلاید ته راشه ته براوز ته راشه کوم ځای کې سلاید سره زه راشه مزه ورته ته وګورم چې ما کوم مخکینی سلایډونه جوړ کړی زه ما ورته واچوم ښه زه راشه ما فور ایگزامپل دا سلاید ما جوړ کړی راځم دا یو سلاید واخلم یا به درشم دا سلاید مثلا دا سلاید جوړ کړی و زه وایم کنه دا لومړنۍ زما خوښ شو دا نه کنه دا زما خوښ شو فقط دلته چې باندې کلیک کوم زه راشه برابر ته واخلم چې باندې کلیک کوم ډبل کلیک ګوره ډبل کلیک مې وکړ هغه سیده چیرته راغی دلته را سره راغی پام دې ورته کپام دې نه دی پوه شو سره کنه بل دې باندې زه غواړم اپلای کوم دې باندې زه غواړم چې دا اپلای کوم دا دې را سره کنه ګوره دې باندې کلیک وکړم دا سره اپلای شو ولې دې کې دا تور رنگ دلته را سره راغی ځکه دا چیک ورته ورغی کیپ سورس فارمټینګ چې شي کیپ سورس فارمټینګ معنا دا چې په دې سورس کې دې ځای کې سره کوم عین حال کې ما غره سره دې باندې کلیک وکړم وګوره ارڅ ورسره یو ډول نو ګوره دا موږ سره شي شول کیپ سورس فارمټینګ شول د سره وګوره سره د سورس او هر سره یو ډول صحیح شو نو دغه فور ایگزامپل زماده د شي وخت دی د نیوز سلاید کې ګوره دلته دا ریوز دی کنه ما مخکې یو سلاید جوړ کړی هغه زغوالم چې دلته راوخلم نو دا موږ د دې کې زګوره اوس تغیرات راوستل شم کټرای سره دې کوم چې مای کلاس صحیح شو دلته زرا زما شي مای کلاس زما کلاس کې تغیرات راوستل دلته فور ایگزامپل ماس یا بل پروګرام سیدا هر چیز چې لیکم د دې نه زه لیکل شم دا نه پوه شئ کنه نو دا موږ سره د ریوز سلاید خبره بل چې کنه دا ګوره دلته هم را سره راغی سمره بل چې لی اوټ کې چې تراشي کنه د لی اوټ د سټاس ټایپ ته خپل سټرکچر بدلې نو ګوره هغه سټاس ټایپ سټرکچر یې بدل کړ دا د لی اوټ څخه کار دی موږ سره سیدا
ها دا او تیرا خبره و موږ سره صحیح شو نن چې دی کنه فند تیرا سره فند اصل کې د لیکنو سټایل ته وکی دا موږ ویل کنه ایکوال ارینج سره زرا غل ما دلته مرول یو پیراګراف را سره راک انسرټ یو پیراګراف شو را سره کنه زرا زما دا ورته مې ډیزاین سلیکټ کوم بولډ کړه سره ګور غټ شو سره اټالیک د مایل را سره ولا انډرلاین دې لند کړه سره ولا بل چې دی کنه دا شیډینګ دی را سره دا موږ سره شی دی شیډینګ ټیکس شیډینګ را سره ګوره که چیرې زرا شم کنه د لیکنه دلته اوس ګوره کوم یو سورې مورې نه لري لري موږ سره د براشم را به خاطر وړو څه شو دا لري کنه سورې نه لري کنه زه غواړم دې ته شیډینګ ورکوم دا ډیزاین ما انتخاب کړم زما شیډینګ ته ډیزاین انتخاب کړه راسي دا زما انتخاب کړ کنه چیرته راځم شیډینګ ته د کلیک لري اوس دا سورې ښکارې ده کنه نو دا ګوره په دې کې نه وایي ها مخکینه کې را سره نو بل چې سوپر سکرپټ دی موږ سره شي سټرایک تھرو دا چې دې منځ کې را سره لیکنه را سره ولي دی باندې پیږي سټرایک تھرو چې راولي منځ کې لیکنه ولي بل چې کنه موږ سره دا ګورا دي د کریکټر سپیسینګ دی یو حروف د بل حروف ترمنځ فرق څومره وسی یا موږ سره فاصله څومره وسی کوم ویری ټایټ ډیر یو بل سره نږدې کا ټایټ لګي نږدې کا نارمل عادي لوز معنا دا سس غونډه لګ چې څنګه وی لګ سره لوي ویری لوز ډیر سره لره ولا مور سپیسینګ دلته زغړم نور سپیسینګ څومره ورته ورکما لازم وګوره کرنل فاین دلته راشه ډیزاین ورته څنګه کولای شم اضافه کولای شم صحیح شو ایکسپاند کړه سره کرنل پوینټس سره ډیزاین انټر ګورم دومره سهار سره ونی ولا سمرا بل چې موږ سره چینج کیس مو ویل کنه پورټ کې زرا ډیزاین انتخابوم چینج کیس ورته سنټنس کیس اول ټول را سره غټي لوور کیس ټول ورډ کړه ولا اپر کیس ټول غټ حروف کړه کبه دا ایچ ورډ هر یو لغات هر یو ورډ لمړی لغات سره غټ راول ټاګل کیس ډبل ډبل کیس دې سره بل چې دلته ګریټر دین دې سره غټيږي او موږ سره سمالر دین سیشو شرینک او اصل کې دلته انکریز فند سایز او ډیکریز فند سایز در سره بیا ګور دا فند فیمیل د کوم ډول فند در سره واخلي دا ډول فند خو پیژنې کنه د لیکن سټایل چې کوم ډول لیکن سټایل در سره دا واخلي انټر دا نه سره اخلي ګور دلته بل ځای نه ورته خاطه دا ډول وای نه اخلي دې ځان دا ځای انتخابو ما راځم دلته داسې نه پیګم خنو دا مستر شي دي دا مستر فن سټایل دي مستر شي دا ویل دي کنه ګور دې څنګه موږ د دې دا فن سایز څنګه کول شو ځته ورو کوم شو د نو ورسته موږ سره چې دي کنه موږ سره یو کلیر ال فارمټینګ دی فور ایگزامپل زرا لمه ته دا فارمټ ورک ګور د کلر دی ټیکس کلر باندې پیږي کنه چې کوم ورسره رنګ راوسه دا چې ځوان دا ټول ته ختم کوم راشه ګور کلیر ال باندې کلیک دا سره ختميږي بل بولټس دی بولټ ور سره والا ګور داسې بولټ والا کوم ډول بولټ والا داسې بولټ سره والا ګور دا په دې ټیکس باکس کې دنه نه دي سره نمبرینګ ور سره والا کوم ډول نمبرینګ اي بي سي داسې سره والا صحیح شو بل چې سنټر کې راواله رائټ خواته راوړه جسټیفای په داسې ډول باندې صحیح شو انکریز لګي داسې دی خواته یو سره ډیکریز یې کړه سره صحیح شو انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ سره صحیح شو ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ بل چې لاین سپیسینګ دی د لاینونو ترمنځ سپیس سره څومره وشي دومره دی وشي صحیح را بل چې رائټ ټو لیفټ او لیفټ په لمن پیګ انس لګنه او بل چې دا وګورم سره پیراګراف سپیسینګ دی بیا ها کالم زیلا مو سره صحیح شو دلته کالمونه زه غواړم په دوه کالمونو دا ویش منه ګوره کالم مو سره یو دا کالم درې کالمونه باندې ویشم ګوره دا کالمونه په داس ډول در سره راځي صحیح شو د نو ورسته ګوره فور ایگزامپل دا لیکنه در سره کنه دا په کوم ډول شته کمپیوټر دی کنه زړه زما دا دې زما دا سوا خلاص ورته مشه راشه دا کمپیوټر دومره شو کنه دا زه ریزن سلیکټ کوم چې سره کنټرول اس یا دا سلیکټ کوم راځم ته دا ډایرکشن روټیټ تاسو ډول باندې تاو کا ګوره دومره روټیټ اصل کې دا تاول سټیک ګوره سټیک په داس ډول ښه زبراشه مله کنټرول اس ورته سلیکټ کوم البته دلته ډبل کنټرول ا اصل کچھ نه صحیح شو دا شو سره کنه درازم ډایرکشن ته هم روټیټ کړه سره ګوره داس ډول باندې روټیټ کړ صحیح شو روټیټ کړه سره کومه سي داس ډول باندې لاندې خونه ګوره دلته روټیټ شو سره زبراشم داسي دی باندې پیږي روټیټ ګوره داسي روټیټ کا بل چې روټیټ تراشه داسي سټیک ډیر سره ولا ګوره داسي ولار ډیر سره ولي صحیح شو دین ورسره سره الاین ټیکس دی الاین ټیکس دا ټیکس کوم ډول باندې راشي الاین ټیکس راشه ټایم ټاپ بر سره کې راسره ولا دا ټیکس باکس دی کنه د ټیکس باکس کومه خواته راشي پیږي ور باندې کنه اوس فور ایگزامپل دلته مالي کنه خپل کنټرول اس رسلا سره کمال شماره سي دلته لیکنه دا کنه دا دلته مو لیکل چې خان صحیح شو درازم دا مې دې سلیکټ کړو ته مرشه دا کوم ذکر میډل منځ کې راواله ټیکس باکس باټم کې راواله او ټاپ کې راسره والا بیا بل خبره چې موږ سره ده کنه کنورټ ټو سمارټ ارت سره زبردم فور ایگزامپل دلته مو لیکل چې خان دلته مو لیکل چې جان دلته مو لیکل چې کمال دلته مو لیکل چې جمال صحیح شو دلته مو لیکل چې جلال فور ایگزامپل صحیح دا وزغوالم چې دا چارت واړم نه اډ چارت کوم څه چارت واړی ته واړی فور ایگزامپل ټیم داسې چارت باندې راخلا ګور داسې چارت باندې راځه واخسه صحیح شو دا چارت سمارټ ډیزاین او دا مو ویلی ورکنه چې په کوم ډول در سره دا مو ورډ ویلی ورخه کنه هغه مخکنی ویډیوګان ځان سره بیرته وګوره نو ګوره دا موږ سره دې خبره بیا چې موږ سره بل دي کنه شیپ دی مثلا دلته زغوالم یو شیپ دی دا ټیکس باکس موږ سره خپل یو شیپ دی کنه زغوالم دا شیپ استعمال کوم دا موږ سره شیپ دی شیپ زه تغیرات راولم ګوره دا شیپ دلته استعمالوم دا شیپ سره ګوره دې شیپ کې موږ ویلی و چې ډیټ شیپ او دې رنگونه شیپ فل او شیپ او نه دا خبره موږ کړې وخه
ارینج برابرول دی برین ټو فرنٹ مخې ته راوړل سین ټو بیکورډ او سین بیکورډ او سین بیکورډ او مخسر شي برینګ فارورډ او سین بیکورډ دا خبرې مخسر سټایل چې مخسر چې کوم ډول سټایل را سره واخلي فور ایگزامپل لاست سټایل ورته ورکا د دې دا فیل د کوم څه وسی سور دی وسی آوټ لاین دی کوم څه وسی ګور آوټ لاین دی فور ایگزامپل دا څه وسی بیا مخسر شیپ افیکټ دا کوم څه افیکټ دی ولري ګلو دی ورکه زرا ورته را سره ورکا ګور لګه زرا غو دی را سره واخلصلا فایند پیراکول فور ایگزامپل یو څه لغات نه ورکه هغه پیراکول ګور فایند چینج کې میچ کې هغه کې کوم څه دلته دی اما هغه سره سره چیک کا فایند هول ورډ بای اونلی فقط دا ټول لغات ته ورته ولیکل کنه فور ایگزامپل مالک له دي چې بلو څه شو اول ته لیکل بلو کار څه شو نو دلته کما بلو ولیکل فقط بلو برابر پیدا کړه نور لغات را سره پیدا کړي بل چې ایمیج ډیکریټکس اصل کې کشیداز او ډیکریټکس الف حمزه هغه کوم هغه لیکل کنه ا لیکل دا سل ګریټر دین دا چې 5 ساله مې ورته ورکړي دا ځنې جبو کې دا راغلي دي وای هغه په کشیداز او الف حمزه لکه انار چې لیکي کنه الف حمزه ورکړي کنه چې هغه مر سره څنګه کرا سره میچ کا بیا ریپلیس دی یو لغات په بل لغات باندې یو ریپلیس او ریپلیس فن یو فن په بل فن باندې اډوي دي نه select task select object select pen نو دا زموږ نن څه شي هم مخکې ورشم نیو سلاید یو نو سلاید راکا نو ګور ټایټل باندې کلیک کړه یو نو سلاید در سره درکې شو ټایټل ان کنټینټ مور سره واخلا ټایټل مور سره واخلا نو دا ما مخکې خبره ډوپلیکیټ سلاید فروم یوز او ریوز سلاید مو ویل نن کنه نو ګور د تر سره داسې ډول باندې راځي بل چې نه مو سره ټیبل خو یو داسې کړه د تاسو ټیبل واخص کنه دي ګور دې چې کوم در سره انسرټ ټیبل باندې کلیک څو کالم داسې کالمونه په داسې ډول هم درکې کچېره دلته نه وی کنه ته براش انسرټ ټاپ انسرټ کې چیرته راشه ټیبل تراشه دې نن څنګه کولای شي دا انسرټ کولای شي سیدا ټیبل مو سره په دې ځکه هم را سره راغی فرست کالم په سټایل را سره مخه ټوټل کالم اخیری کالم په سټایل کې وخای بینډډ روز را سره سټایل کې وخای فرست کالم نه کالم را سټایل کې وخای مخه لاست کالم اخیری کالم او بینډډ کالم دا بینډډ کالم را سره وخای سټایل کې کوم خای ګوره دا سټایل نه بیا شیډینګ دا کوم څه شیډینګ ولري دا شیډینګ بارډر کوم څه بارډر ورته ورکې نه ورته ورکې شي شو افیکټ کوم څه دی شیډو ورته ورکا دا ورته ورکا ریفلیکشن انعکاس غونډې در سره وکې شي شو وډر سټایل دلته فور ایگزامپل موږ لیکنه پکې کړي هغه را سره والا شي شو بیا دې فیل دی کوم څه فیل را سره ولري بیا آوټ لاین دی موږ سره فور ایگزامپل کوم داسې آوټ لاین دی ولري بیا ما غوډه لیکنه دنه کوم سټایل نه چي بیا فین شي فور ایگزامپل دا بارډر کوم څه بارډر در سره شي فور ایگزامپل ته موږ سره راکړل کنه داسې بارډر ورته راخله دا خبره ګوره تفصیلی موږ کړو ورډ کې صحیح ده نو ګوره دا انسرټ کې شي خبره ټیبل خبره بل د دین ورسته موږ سره پکچر خبره ده ګوره پر ټیبل کې موږ سره ډرا ټیبل او انسرټ ټیبل دی باندې نور ته پایږي سمانا بل چې پکچرز خبره پکچر اصل کې تصویر ته ویل کیږي شو د دې نه تاسو تصویر اوسره ولا کې چې د دې نه وي د دې نه تاسو تصویر اوسره شي دا نه سره پکچر وګوره کلیک کا څومره پکچر دي فور ایگزامپل دا پکچر انسرټ کوم انسرټ باندې کلیک کنه ګوره دا پکچر سره انسرټ شو بیا موږ سره پکچر فارمټ کوم باندې بل یو ټیپ اوپن کیږي چې دا موږ تفصیلی دی باندې غږیدلی صحیح ده دیوال پوشي کنټرول डी سره نه البته کنټرول زد بزو وهمه کنټرول زد کنټرول डी سره بزو ډوپلیکیټ وهمه فور ایگزامپل دا سره شو پر انسرټ کې بل خبره چې مختلف د پکچر باندې پوښی کنه اسکرین شاټ د اسکرین شاټ اخلم او ضرورت هم شاته یو ایریا فور ایگزامپل دغه ایریا نه زغوارم چې اسکرین شاټ واخلم چې شنو دغه ایریا مورته خپل سیده دل تر سره اسکرین شاټ په صفت باندې راوصله چې شو دا انسرټ کې خبره بل چې نه کنه فوټو البم دی فوټو البم د سره پاره اسمه کنټرول ان سره ما دا واخلم زه راځم کنه د تصویران یو البم دلته جوړوم یو فولډر باندې ارته نه جوړوم چې شو یو څو تصویران ناخلم کنه دلته زرا شمانیو ته دلته را شمه فور ایگزامپل دغه تصویران د زرا زما دغه یو څو تصویران دا تصویران شو تر کنټرول سی سره زدا کاپی کوم او کنټرول شفت ان سره زدا اخلم دلته ورته وایم چې پکچر رائټ کلیک نیو او دلته چیرته راځم رائټ کلیک نیو او دلته فولډر ته راځم ته چې ورته ما پکچرز چې شو تصویران شو سره کنه راسلته کنټرول وی سره دلته زور پیسټ کوم یار کنټرول زد دلته ډبل کلیک کنټرول وی پیسټ دا تصویران دلته راغله کنه وزل تر راځم او دلته ورته وایم چې انسرټ تراشه په انسرټ کې چیرته راشم البم فوټو البم ته ورته نیو البم راش البم چیرته دی فایل ډیسک کوم ځای کې را سره دی ورته مرا شته په ډیسکټاپ کې را سره چې په نوم باندې دی ورته پکچر په نوم سیو کړه انسرټ باندې کړه ګوره یو تصویر ورته انسرټ باندې کلیک کا دا البم اصل کې موږ سلیکټ نه کړ کنه ګوره ورته ما نیو ټیکس باکس نوې ټیکس باکس کې را سره واخلا که فایل ډیسک ټول را سره واخلا چې انټر تراشه ما ورته مې چې دا را سره واخلا دا را سره واخلا دا را سره واخلا خو دې ځنه وځ ټول ورته سلیکټ کوم کنه یار ورکینګ دا شو سره او دې ځنه شي شو انسرټ باندې کلیک کا انسرټ او دلته چې وکا ټول انداز تصویرونه ور نیو ټیکس باکس نوې ټیکس باکس کې را سره واخلا آل پکچر بلیک اینڈ وایټ ټول تصویرونه سره والا خو بلیک اینڈ وایټ کې را سره والا صحیح شو فور ایگزامپل دا تصویر سره والا کې دارا والا او دارا سره څنګه کرا والا بیا دې ځنه موږ په دې تصویرونو کې موږ تغیرات او شوتاله کنه روټیشن کولای شو موږ سیدا راشم دا تین لره کوم ګوره دې کې زه روټیټ کرا سره تاوي کا اصل کې دا تصویر هم هغه یو شی نو څه بتاو سیدا دا نه موږ سره کنه راشه روټیټ کا ګوره داسې ډول باندې راغی داسې ډول والا بیا موږ سره ګوره دا سپیسینګ موږ سره راولي سی شو دا ګوره
او دلته موږ سره دا برایټنس یې موږ زیاتو سمره برایټنس یې کم وګوره دا لږ برایټنس یې کم شو کنه تتواله او دا غب کې راولي اپ بره یو سره ریموو لری کرا سره دې ځنه کریټ باندې کلیک کوم وګوره موږ سره به د خبر څنګه شي البم کریټ شي ګوره فوټو البم بای څوک په نوم ورته ورکړ شي شو وګوره دا موږ سره یو تصویر شو دین ورسره دا موږ سره یو تصویر شو دا موږ سره شو یو تصویر شو دلته ګوره دی پریزنت موډ ته چیرته تراش کنه دا پریزنت کې ګوره په اوورال دا سر سره راغی دا سی ګوره دا شو کنه فوټو البم د چاره دا د لري راشه ګوره دا موږ سره شو اند ختم شو سره سیدا نو دا فوټو البم خبره وا بل چې شیپ زیرا سره کنټرول انټر سره شما شیپ دی شیپ اصل کې شکل ته ویل کی زرا زما دي زنه شیپ ورته یو شیپ را سره واخلا ګوره دا موږ سره شیپ شو دا یو شیپ را سره واخلا شیپ فل کومه څه فل واخلی اوټ لاین دی کومه څه واخلی دا مو د دې زنه سلیکټ کړو سیدا سمارټ ارت باندې پیږي کنه چې ګرافیکل ریپرزنټیشن دی او ډیټا لیزنه اوکے کلیک کنه ګوره دا ډیټا څنګه شو ګرافیکل ریپرزنټیشن دلته راځي ایر موږ سره دا ورلد خبرې وې سمرا بل چې چارټ زوړ مې انسرټ کوم راځه کوم چارټ لاست چارټ واړه مې انسرټ کوم اوکے باندې کلیک کا د چارټ سره راغی صحیح ده بل چې موږ سره دی کنه په انسرټ کې بل خبره چې اډنس دی اډنس وای ګټ اډنس مثلا زوړ مچ په چې کې زوړ مچ په مایکروسافت پاور پوینټ تاسو یو څه اضافه کوم اډنس باندې کلیک کوم سې شو اډنس فار ایگزامپل زوړ مې یو ایموجیز یا نو څه اضافه کوم ما اډنس مار نوٹ کړی هغه دلته کې پراتی وي ګټ اډنس بس چې کوم یو نو اډنس باندې نن د پاره هم دومره بس نور با ان شاء الله به په بل ویډیو کې وایو سمره